نږدې راتلونکي کې سټریټ اف هورموز یعنی د هورموز د تنګي بدیلې لارې پیدا شي او هغه لار چې ایران پرې نړۍ ګواښله نور خپل پخوانی اهمیت له لاسه ورکړي. نو څه به پېښ شي؟ راځئ وګورو هغه کومې لارې دي چې کولی شي د انرژۍ مسیر بدل کړي او شاید د یوه هیواد تر ټولو لوی ستراتیژیک ځواک ختم کړي. په نقشه کې دقیق نظر ښیي چې د ځمکې د ځواک توازن اکثره په تنګو سمندري لارو پورې تړلی وي. سټریټ اف هورموز یعنی د هورموز تنګی چې پرشن ګلف یعنی د فارس خلیج او ګلف اف عمان یعنی د عمان خلیج سره نښلوي د نړۍ له تر ټولو مهمو لارو څخه ده. د دې هره ورځ شاوخوا 20 میلیونه بیرله تیل تیریږي چې د نړۍ د انرژۍ نږدې 100% جوړوي. دغه تنګی تهران لپاره د اوږدې مودې راهیسې د فشار قوي وسیله ده او نړۍ تر ډیره په همدې تنګه لار تکیه لري. خو اوس د خلیج هیوادونه په دې فکر کې دي چې داسې یو کانال جوړ کړي چې په بشپړه توګه د هورموز تنګي اړتیا ختمه کړي، یعنی یوه مستقیمه د اوبو لار له فارس خلیج نه تر د عمان خلیج پورې. ګورې د مسندم پیننسولا یعنی د مسندم ټاپووزمې شمالي برخه د عمان خلیج ته غځېدلې ده او واټن یې حیرانوونکی لنډ دی. یوازې څو لسګونه کیلومتره وچه ځمکه لري. که دا ځمکه پرې کړل شي او کانال جوړ شي نو څه به پېښ شي؟ هغه ټانکرونه چې له فارس خلیج نه روانېږي نور به هورموز تنګي ته اړتیا ونه لري. هغوی به مستقیم سمندر ته داخل شي پرته له دې چې د ایران له اوبو تیر شي. دا معنا لري چې سمندري ماینونه، تیزې کښتۍ، ساحلي توغندي او د جی پی ایس ګډوډول ټول به بې اغېزې شي ځکه کښتۍ به نور د ایران تر کنټرول لاندې ساحه کې نه وي. او دا نظر نوی نه دی، له څو لسیزو راهیسې مطرح و، خو د 2026 کړکېچ دا موضوع جدي کړه. کله چې ایران یوازې ګواښ ونه کړ بلکې تنګی یې عملاً بند کړ، په پایله کې شاوخوا 3200 کښتۍ باندې پاتې شوې. ورځني 20 میلیونه بیرله تیل ودرېدل او د اسیا د انرژۍ واردات سخت متاثره شول. د وړاندیز شوي کانال لار به د مسندم ټاپووزمې له تر ټولو تنګې نقطې د خیمې له سر او متحده عربي اماراتو له غاړې د حجر غرونو له منځه تیر شي او د عمان خلیج ته به ورسیږي. د دې کانال اوږدوالی به د لارې له مخې له 20 تر 50 کیلومترو پورې وي. خو دا ساده صحرا نه ده، دا د حجر غرونه دي، لوړې سختې او ډبرینې غونډۍ چې تر 2000 مترو پورې لوړوالی لري. دغه غرونه له سختو ډبرو لکه لایمسټون، چوني ډبرو او اولایټ څخه جوړ شوي دي چې د میلیونونو کلونو جیولوژیکي فشارونو له امله تاو او کلک شوي دي. د نن ورځې ستر ټانکرونه VLCC چې اوږدوالی تر 300 مترو رسیږي او وزن یې تر 300,000 ټنو زیات وي، د تیرېدو لپاره لږ تر لږه 25 متره ژور او له 200 تر 300 مترو پلن کانال غواړي. دا معنا لري چې میلیونونه ټنه ډبرې باید وچول شي، پرې کړل شي او انتقال شي، یعنی ټوله غرنیزه سیمه به بدله شي. د دې سترې پروژې تخنیکي ستونزې هغه وخت لا پیچلې کېږي کله چې د عصري کښتیو لوی شمیر هم ورسره حساب شي. نو لومړی موضوع لګښت ده. په ډیرو سرچینو کې تر 100 میلیارده ډالرو اټکل شوی، خو دا یوازې خوشبینه اټکل دی. د انجنیرۍ ژور تحلیلونه ښیي چې حقیقي لګښت ښایي له 200 تر 300 میلیارده ډالرو پورې ورسیږي. خو ولې دومره زیات؟ ځکه چې د مسندم ټاپووزمې د ډبرو پرې کول او ایستل د پاناما کانال د کار په پرتله د 40 تر 60 ځله زیات زحمت غواړي. پاناما کانال د پراختیا لګښت یوازې شاوخوا 15 میلیارده ډالرو، خو د مسندم سختې ډبرې، ډیر ژوروالی او د زلزلې خطرونه دا لګښت څو چنده زیاتوي. دې پروسې پر مهال به انجنیران له جدي ستونزو سره مخ شي، د زلزلو خطر، د چاپیریال بدلون او درنې لوجستیکي ستونزې. پوهان وایي دا پروژه به د نړۍ په تاریخ کې د طبیعت پر وړاندې له تر ټولو زړورو انجنیري عملیاتو څخه وي. پرمختللي شمیرنیز ماډلونه ښیي چې دا کانال به د سیمې چاپیریال او د ډبرو جوړښت د تل لپاره بدل کړي. خو سره له دې ټولو سیاسي او ستراتیژیکي ګټې دومره لویې دي چې دا لوړ لګښت نسبتاً کوچنی ښکاري. خو مسندم هم یوازینی انتخاب نه دی، یو بل بدیل هم شته. د امټي کوارټر یا رب الخالي په اصل کې دا د سعودي عربستان په جنوبي برخه کې یوه لویه شګلنه او بې نفوذه سیمه ده
چې په عربي کې ورته رب الخالي وایي. له دې لارې یو 950 کیلومتره اوږد کانال، دا کانال به د سعودي عربستان له جنوبي ساحل څخه پیل شي چې د رب الخالي صحرا څخه به تیر او د عمان خلیج سره به وصل شي. دلته غرونه نشته، ځمکه نسبتا هواره ده، نو د انجنیرۍ له نظره د مسندم په پرتله اسانه ده. خو ستونزه څه ده؟ واټن 950 کیلومتره یو ډیر اوږد مسیر دی. دلته به د اوبو تبخیر ډیر وي، کانال به په خټو ډکیږي او د ساتنې لګښت به خورا لوړ وي. په 2008 کال کې د سعودي یوې مطالعې د دې کانال لګښت شاوخوا 200 میلیارډ ډالر اټکل کړی و. سربیره پر دې د لارې په اوږدو کې لوړوالی تر 200 مترو رسیږي، یعنی صحرا دومره ساده هم نه ده لکه څنګه چې ښکاري. او د یمن سرحد ته نږدېوالی یو جلا امنیتي خطر هم جوړوي. خو بیا هم یو مثبت ټکی لري. رب الخالي د نړۍ له تر ټولو کم نفوذه سیمو څخه ده، نو د ځمکې اخیستلو ستونزې کمې دي او چاپیریالي اغېزې د مسندم په پرتله لږې دي. کانال یوه اوږدمهاله پروژه ده چې ښایي لسګونه کاله وخت ونیسي، خو خلیجي هیوادونه تر هغه وخته بیکاره نه دي ناست. لا د مخه بدیلې لارې جوړیږي. د مارچ په 26مه د ډونالډ ټرمپ لخوا د 48 ساعتونو الټیمیټم اعلان د سیمې اندېښنې لا زیاتې کړې. سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ژر اقدام وکړ. د خرفکان بندر پراختیا کارونه پیل شول، حتی د الټیمیټم د پای ته رسېدو انتظار هم ونه شو. دا بندر طبیعي ژورې اوبه او د حجر غرونو ترمنځ موقعیت لري او مستقیم د عمان خلیج سره نښتی دی. تر ټولو مهمه خبره، دا بندر د هرمز تنګي نه بهر دی. دغه بندر د ګلف ټینر شرکت لخوا اداره کیږي او د سترو ټانکرونو د منلو وړتیا لري چې د نوو پلونو او پایپ لاینونو د نښلولو لګښت شاوخوا له 200 تر 1500 میلیونه ډالر اټکل شوی. یعنی دا د کانال په پرتله ډیر ارزانه او چټک حل دی. خو اصلي قوت یوازې د امارات او سعودي تیل نه دي. د دې سیمې تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د عراق، کویت او قطر تیل هم ترې استفاده کولی شي. که څه هم دا هیوادونه مستقیمه لار نه لري، خو عراق او کویت کولی شي خپل تیل د ټرکونو یا لنډ واټن پایپ لاینونو لارې اماراتو ته ورسوي او له هغه ځایه د فجیره او خرفکان بندر له لارې نړیوالو بازارونو ته صادرات وکړي. خو قطر یوه جلا کیسه ده. د قطر زیاتره صادرات د LNG لیکویفاید نیچرل ګاز په بڼه کوي چې دا ځانګړې کښتۍ غواړي او د وچې له لارې لیږد نه کیږي. خو بیا هم د قطر خام تیل او کاندنسیټ کولی شي د پایپ لاینونو له لارې اماراتو ته انتقال شي. دا بدلون د بندرونو رول په بشپړه توګه بدلوي. دا نور یوازې د یوه هیواد د صادراتو دروازې نه دي، بلکې په یوه سیمه ییز د انرژۍ مرکز بدلیږي. نن ورځ فجیره او خرفکان کولی شي چې یوازې د اماراتو نه بلکې د ټولو خلیجي هیوادونو تیل د یوې ګډې لارې په وسیله نړۍ ته ورسوي. خو یو مهم محدودیت لا هم شته. د هرمز تنګي د بشپړ بدیل لپاره ظرفیت کافي نه دی. د میلیونونو بیرلو تیلو د لیږد لپاره د ټرکونو کارول یو لوجستیکي کابوس دی او موجوده پایپ لاینونه د دې کچې غوښتنه نشي پوره کولی. خو بحران یو شی بدلوي، وخت. هغه زیربناوې چې عادي حالت کې 10 کاله وخت غواړي اوس په 2 میاشتو کې جوړیږي. نوي پایپ لاینونه په پلان کې دي. د کویت امارات، عراق امارات او حتی د قطر او امارات ترمنځ هر نوی پایپ لاین یو مهم اثر لري. د هرمز تنګي له لارې د ایران فشار کموي، ځکه هر هیواد چې دې شبکې سره وصل شي نور د ایران له مستقیم ګواښ څخه وځي. خو دا کار ناڅاپي نه دی. د دې تر شا یوه لویه پټه زیربنایي شبکه ده چې له کلونو راهیسې جوړه شوې. سعودي عربستان یو ستر مثال دی. دوی د 1200 کیلومتره اوږد پایپ لاین جوړ کړی دی. دا پایپ لاین ختیځ ابکیک د تیلو له میدانونو د سره سمندر غاړې ینبې بندر ته رسیږي او ورځنی ظرفیت یې تر 7 میلیونه بیرلو پورې دی. یعنی تیل پرته له دې چې هرمز ته ولاړ شي مستقیم خوندي بندر ته رسیږي. په همدې ستراتیژۍ متحده عربي امارات هم یو مهم پایپ لاین لري چې د حبشان له داخلي میدانونو څخه مستقیم د فجیره بندر ته رسیږي. دا ټولې پروژې یو وخت د اضطراري حالت لپاره جوړې شوې وي، خو نن ورځ همدا د نړیوال اقتصاد اصلي لارې ګرځېدلې دي. د سعودي او اماراتو دا ګام یوازې اقتصادي نه دی، دا یو مهم سیاسي پیغام لري. خلیجي هیوادونه نور یوازې د بهرني ځواک تر سیوري لاندې نه دي، بلکې خپله ستراتیژیکه خپلواکي جوړوي. کله چې ډونالډ ټرمپ الټیمیټم اعلان کړ، خلیجي هیوادونو لا له مخکې حرکت کړی و. دوی خپله لاره خپله عملي کړه، د بل چا د اجازې پرته. بل مهم ټکی څو نقطه‌یي صادرات. که فجیره وتړل شي خرفکان فعاله دی،
که خرپکان وتړل شي یا بې فعاله دی، حتی که دواړه وتړل شي بیا هم بدیل شته. یعنې دا ښیي چې ایران نشي کولی د یوې حملې له لارې ټول سیستم بند کړي. خو بیا هم شاوخوا 11 میلیونه بیرله تیل داسې دي چې دا پایپلاینونه یې نشي انتقالولی. د دې لپاره یو شی لا هم ضروري دی، د هرمز تنګي فزیکي پرانیستل. ایران یو جدي ګواښ لري، دوی کولی شي له 15,000 څخه زیات سمندري ماینونه ته یې پر ځای کړي. په کمو ژورو اوبو کې د ماین پاکول اونۍ یا حتی میاشتې وخت نیسي او د جګړې په حالت کې دا کار ډیر خطرناک وي. له همدې امله یو نړیوال پوځي ائتلاف جوړ شوی. د 22 هیوادونو د دغه ائتلاف لومړی هدف د ماینونو پاکول دي. د امریکا پوځ لخوا ایلس وارهاک الوتکې او AH-480 اپاچي هلیکوپټر کارول کیږي ترڅو د ایران ساحلي توغندي او چټکې کښتۍ له منځه یوسي. او په همدې وخت کې د ماین پاکولو ځانګړې ډلې د تنګي هر متر په احتیاط سره پاکوي. د هرمز تنګي له منځه تیریدل یا په بشپړ ډول بایپاس کول د ایران د غیر متوازن سمندري ځواک ستره پانګونه بېمانه کوي. هغه وسایل چې ایران پرې تکیه کوي لکه چټکې بریدګرې کښتۍ، بې سرنشینه سمندري وسایل او تر 15,000 زیات سمندري ماینونه ټول د همدې تنګې کمژورې لارې لپاره ډیزاین شوي دي. خو که ټانکرونه نور له دې لارې تیر نشي، دا ټول وسایل به یوازې بې ګټې فلزي ټوټې پاتې شي. دوهمه اغیزه اوس په نړیوالو مالي بازارونو کې ښکاره کیږي. د هرمز تنګي له لارې د ټانکرونو د تیریدو بیمه یا انشورنس ډیر ګران شوی و او دا د نړیوال انفلاسیون یو مهم عامل ګرځېدلی و. خو که تیل له بدیلو لارو لاړ شي لکه فجیره، خرپکان بندر یا احتمالي مسندم کانال، نو د خطر قیمتونه په بنسټیز ډول بدلیږي. یعنې په میلیارډونو ډالر به د بازارونو له اوږو څخه لرې شي. او دا بدلون څه کولی شي؟ د نړیوال بار وړلو لګښتونه کموي او د اقتصاد لپاره نسبي ثبات رامنځته کوي. دا اغیزه یوازې سیمه ییزه نه ده بلکې نړیواله ده. لوی صنعتي هیوادونه لکه چین او جاپان چې په شدت سره د انرژۍ وارداتو ته اړتیا لري مستقیم ترې اغیزمن کیږي. د بدیلو لارو جوړېدل څه معنا لري؟ دا د دوی اکمالاتي لړۍ کمزوري ټکي کموي. دا بدلون یو مهم فرصت رامنځته کوي. لویدیځ ځواکونه کولی شي خپل تمرکز نورو نړیوالو حساسو سیمو ته واړوي. دا یوازې یو انجینري پروژه نه ده، دا د جیوپولیټیک په نړۍ کې یو نوی فصل دی، جغرافیایي انجینري جګړې. اوس هیوادونه هڅه کوي چې د دښمن ځواک د جغرافیې په بدلولو سره له منځه یوسي، نه دا چې مستقیمه جګړه ورسره وکړي. مثلا د غرونو له منځه کانالونه ایستل، د صحراو لاندې پایپلاینونه غځول. دا کار د مقابل لوري هغه پوځي برلاسۍ له منځه وړي چې ښایي سلګونه کاله یې درلود. او نوی فکر څه دی؟ د دښمن هدف مه بمباروه، د هغه لاره ختمه کړه. کله چې لاره نه وي ګواښه هم نه وي. دا ستراتیژي په ډیپلوماتیکه کچه هم ژوره اغیزه لري. ایران اوس له همدې حقیقت سره مخ دی. هغه ځواک چې تر اوسه یې د نړیوال اقتصاد د بندولو ګواښ کاوه اوس خپله تر ټولو مهمه وسیله له لاسه ورکوي. تهران کلونه دا وړتیا د مذاکراتو پر میز د پټ فشار په توګه کاروله. خو که مسندم کانال یا د فجرې او خرپکان لارې اصلي بار پورته کړي نو دا فشار تر ډیره له منځه ځي. کله چې یو لوبغاړی پوه شي چې تر ټولو مهمه وسیله یې نور کار نه کوي، دا د لوبې د بدلون نښه ده. او تر ټولو مهم ټکی دا ټول کارونه پرته له یوې مرمۍ هم کیدی شي. د ستراتیژیکو وسایلو غیر فعاله کول پرته له جګړې دا د عصري نظامي فکر نوې کچه ده. له بلې خوا دا بدلون د عربي ټاپووزمې لپاره یو نوی دور پیلوي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات نور یوازې د تیلو صادروونکي نه دي بلکې د نړیوالو سوداګریزو لارو جوړونکي دي. دوی خپل صادراتي مسیرونه د ګاونډیو له پوځي ګواښ څخه آزادوي. دا څه معنا لري؟ بشپړه ستراتیژیک خپلواکي؟ هو، د کانال لګښت چې سلګونه میلیارډ ډالرو ته رسیږي ډیر لوی ښکاري، خو کله چې اوږدمهاله خپلواکي حساب شي دا یو انتخاب نه بلکې یو ضرورت ګرځي. نن ورځ خلیجي هیوادونه یوازې تیل نه پلوري، هغوی خوندي، دوامداره او له فشار څخه پاک د انرژۍ جریان پلوري. ځینې وختونه د نړۍ نقشه د سیاستوالو په لاس نه بلکې د لویو ساختماني ماشینونو او فولادي پایپونو په واسطه بیا رسمیږي. د هرمز تنګي اوبه به لا هم د خپلو دوو غاړو ترمنځ بهیږي، خو هغه اوبه چې یو وخت پرې نړیوال اقتصاد او ستراتیژیک ځواک تېرېده اوس به یوازې د تاریخ یوه کیسه پاتې شي.
د خلیجي هیوادونو د انجنیري عزم د کلونو اوږد فشار ستراتیژي پرته له یوې مرمۍ ختمه کړه. د نړیوالې انرژۍ حیاتي جریان اوس نوې لارې موندلې دي او هغه خطرناک سمندري تنګ ځای چوک پوینټ یعنې د حیاتي بندښت نقطه په خاموشۍ سره له منځه ځي. بندیزونه مات شول او لوبه اوس نوې پیل شوې ده. نو تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا بدیلې لارې به واقعا د هورموز تنګي اهمیت ختم کړي که دا یوازې یو لنډمهاله حل دی؟ خپل نظرونه حتما په کمنټ کې شریک کړئ او د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره د فکر یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. له توجه څخه مو نړۍ مننه. والسلام.